زمونږ په ملک کې داسې خلک شته دي چې هغه ته لار هواري دا اسرائیل چې جوړ شوي دي دا اسرائیل دا څه د وجې دي دا هم د هغې د تیارۍ یو حصه ده دا په مسلمانانو هر مسلمان ملک پسې ورځي نو دا مخکې ورځو کې په پاکستان کې هم دا خبره شروع شوه د حکومت پسې هم دا خبره شروع شوه چې کوم نوی پاسپورټ وی را روان دی نو په نوی پاسپورټ کې چې کومه د اسرائیل دپاره خانه وه هغه ختمه شوه هغه وی مکمل ختم کړه هغې کې دا لیکلي دي چې دا پاسپورټ په دنیا کې هر ملک ته په دې باندې تتلی شي دا کار کوي سوا د اسرائیل نه اسرائیل ته دا کار نه کوي ځکه چې هغه پاکستان منلی نه دی هغه سره د پاکستان دا قسمه تعلقات نشته د دې د وجې نه صفا په پاسپورټ کې لیکلي دي دا خبره راوچته شوه چې دی دا اسرائیل پاکستان تسلیموي دا اوسنی حکومت چې دی د دې د وجې نه دی پاسپورټ ټول بدلی او په نوې پاسپورټ کې دغه سیز ختموي چې یاره دا سیز په دې پاسپورټ کې نشته د اسرائیل په باره کې چې کوم الفاظ لیکلي شوي بیا چې څومره علما کرامو دی ټول هغې باره کې ریسرچ شروع کړو چې کله هغه نوی پاسپورټ راغی او هغه وکتې شو نو په هغه زوړ پاسپورټ کې به صرف په یو صفحه باندې لیکلي چې دا پاسپورټ د اسرائیل لپاره د استعمال نه دی ځکه هغه مونږ نه منو په دې نوی پاسپورټ کې په 2 صفحو باندې لیکلي دي تر څو چې دا علما کرام موجودي د خلکو په ذهن کې دا خبره راتلل چې دی به د پاکستان حکومت دا به اسرائیل تسلیم کی او هغې سره به دی نرم شي تعلقات به سره جوړ کی دا هسې خبره ده دا که د نور څه دپاره دی څه کوي او که نه کوي خو د دې دپاره به دی خپلې وینې توی کی ځان ته به دی د ملک داسې کی چې بیا به دا ملک چې دی په دې کې به مکمل دی به پکې پخپله دا خلک تنګ شي نو دا اسې پروپاګنډي بعضې ټایم ما ته هم ډېرو کسانو وویل چې دا وګوره که مفتي صاحب دا حکومت چې دی اسرائیلي د تسلیمولو خبرې روانې دي او هغه پاسپورټ کې چې کومه خبره لیکلې وه هغه یې ختمه کړه او هغه چې دې ملک ته نه شي تللی اسرائیل ته هغه مکمل ختمه شوه ما ورته وویل چې داسې چرته کیدی شي خو الله دې دا نوی پاسپورټ راولي بیا چې هغې کې وګورو بیا به مخکې ګورو که نه چې څه کېږي هغه چې نوی پاسپورټ راغی او وکتې شو نو په هغه لومبني زوړ کې به یو ځای لیکلي شوي په دې کې 2 ځایه لیکلي شوي دي چې دا پاسپورټ چې کوم دی دا اسرائیل ته کار نه کوي او هغه مونږ نه منو